فی سجوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سجده کې دا دعا ډیره کوله. دا دومره قیمتي دعاګانې که یو دعا دې پکې یاد کړه او الله دې قبول کړه نو دنیا دې مو ګټله او آخرت دې مو ګټو. اوس دې دعا ته ګورئ څومره ښایسته دعا ده او بیا د افسوس دې مقام ته ګورئ. دا زه شرطیه ویم چې دا په دې جومات کې ناستو ډېرو ته نه ده یاده او یا زما دا بیان چې څوک ګوري او څوک یې اوري دوی ته هم نه ده یاده. الا من رحمه ربي هغه به لږ خلک چې هغو ته به دا قیمتي دعا یادوي ځکه چې موږ ته کوم منځونه خو یې شوي دي بس په هغې کې دغه د سبحان رب العظیم په رکوع کې وایو سبحان رب الاعلی په سجده کې وایو بس که وخت ډېري د دې ګردان کوه په مخه یې وایه خو بله دعا نه ده ښویه شوې بس دغه یو دا د هغې معنی موږ ته نه ده معلومه چې ویلي سي سبحان رب الاعلی څه مطلب دی اوس لګیا دي نو دې لمونځ کې به خوند د کوم ځای راشي. اوس مخکې به حدیث راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله انسان سجده ولګي الله ته ډېر نږدې شي نو چې په زړه م څه یې هغه وغواړئ موږ ته څه یاد نه دي نو څه وغواړو. بل دا چې غواړي خو هغه څوک چې چا ته څه مسله وي که نه موږ خو بدماشان یو زموږ خو څه نه دي په کار. الله په مخ کې عاجزي کوم ځای کې ده کوم ځای کې موږ الله ته لاس اوچت کړي جړلي هم دي. دا دعا یو عبادت دی ناشنا نن سبا ورک شوی دعاګانې غوښته ختم شوي. د اذان او د اقامت په منځ کې به څوک وینه نه چې دعا غواړي په سجده کې به څوک وینه نه هسې چا لاس نه بس هغه کشتي مغه عادتي هونته کې دعاګانې دي منځ نه پاتې چې 2 سیکنډ لاس اوچت کړي بیا د مخ له رواچي. نو دعا خو هغه سړی غواړي چې ورته یادوي او دویم چې څه ضرورت یې الله ته ضرورت یې ډېر مسلې دي ډېر کارونه دي نو بس الله ته مخې ته کوي. چې سړی الله ته ډېر زیات نږدې دی او څه ورته ونه وایي څومره د خفګان خبره ده. ته د وزیر اعظم او باچا سره میلاو شي او صدر سره او تا ته دا ووایي هغه سیکرټري صاحب چې دننه کمره کې ګورې ته باچا صاحب سره ډېر نږدې کښېنې نه که څه کار دی بیا ورته ووایه ستا به څومره کارونه وي نه ختمېدونکي کارونه به تا سره یو نه ختمېدونکی ملف او فایل به تا راغستی چې اوس دا موقع ده ګوره دا موقع په ورځ کې څو پیرې موږ ته میلاویږي چې ته اوس الله ته ډېر زیات نږدې که څه وی ووایه او هم پکې څه نه وایو څومره د افسوس خبره ده. دې دعا ته غوږ کښېږدئ او حیران به شي څومره ښایسته دعا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وي اللهم اغفر لي ذنبي كله یا الله زما ټول ګناهونه وبخه دقه وجله یا الله که وړه ګناه ده او که غټه ده ویې بخه و اوله و آخره یا الله اولنی و آخرنی ګناه راته وبخه وعلانیته و سره یا الله که پټه مې کړې ده ویې بخه او که مې ښکاره کړې ده یا الله ویې بخه. رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی چې دا دعا الله ستا قبوله کړه کومه ګناه ستا پاتې شو کومه یې پاتې شو اللهم اغفر لي ذنبي كله یا الله ټول ګناهونه وبخه دقه وجله لوی ګناه وړه ګناه اوله واخره اولنی و آخرنی علانیته وسره یا الله که پټه ده او که ښکاره ده ویې بخه او الله ستا دا دعا قبوله کړه ته نور د الله نه څه غواړې ټول هر څه پکې راګیر شو که راګیر نه شو. د دنیا او د آخرت فلاح او کامیابي هغه په دې دعا کې راګیره شوې ده. چاته یې ده دا دعا بارک الله فیک دلته چاته یې ده علانیته و سره ښایسته دعا ده یادوي به که نه یاد یې کوي دا بیان بیا به واورئ بیا به یې راواړوئ په هر ځای کې دا بیانونه بیا الحمدلله میلاویږي دا دعاګانې ته ولیکئ نوټ کړئ. نن سبا ما تېر شوي درس کې د ملګرو ته ویلو چې نن سبا خو اسانه مسله ده په دې نېټ کې چې کومه دعا وراچې ټولې در راوباسي سره د زیر زبر
د زیر زبر به له راوباسي ځان سره نوټ که په کاغذ ولیکه په مخه یې وایه وایه چې تا ته یاده شي. وعن عائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها وي فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر وی د شپې را پاسېدم نو هغه راسره په طلایي کېنه فالتمسته نو بیا مې پسې ګرځېدم نو زنانه چې خاوند ونه وي په طلایي کې بیا د هغې زړه ته قسمه قسم خبرې هم راځي هغه خاوند زه هغه یادوم چې د کومو ښځې ډېري یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند په دې اخرنۍ حصه کې الله ورته وویل لاړ شه د بقي والا دپاره بخانه وغواړه د شپې جبریل راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بس هغه د شپې ووتو داسې چې څوک راپانیسي نو بس د عایشه رضی الله عنها پسې چې دا راپاسېده ویې کتو کټ کې نه وي بسې لاړه چې ویې کتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بقي نه روان دی بس دی بیا په تادی کې چې دی واپس کور ته راغله د هغې مطلب دی چې بهر یې ګورم چې د بلې ښځې کوټې ته بتلی وی یا رسول الله دا ټیم وی الله راته وایي چې بقي والا دپاره بهانه وغواړه هغې له تلی وه نو بیا عایشه رضی الله عنها وی زما په سر باندې دړلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی وا رأسا په سر خو زما دړلی سم مات شو او دا د هغه بیمارۍ ابتدا و چې رسول صلی پکې وفات شو او بیا ورته رسول صلی وایي ستاسې که ته مړه شوې نو زه به دله کفن درکړم زه به دې ولمبم زه به دې ښخه کړم زه به د باندې جنازه وکړم نور ته څه غواړې پیغمبر به دله هر څه وکړي هغه ورته بیا ووایي ته خو بلې ښځې خواله ځې نو د زنانه دغه یری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ونه مومو فالتمسته ومې لټاو و د الله سیدي سې و کوم ځای کې دی ګوره نو هغه د شپې د هغه څه کار و د خپل رب سره به یې جرګه وه فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان نو زما د لاس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې دواړو خپو په دې خېټه باندې ولګېدو او دواړه خپې ولاړې وې یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سجده لګولې وه په منځه کې و تهجد یې کول چې لاس یې داسې و بس دواړه لاسونه یو لاس د رسول صلی الله علیه وسلم د دواړو په خپو باندې د رسول صلی الله علیه وسلم په دواړو خپو باندې ولګېد بطن د خپې دا خېټه لاندینۍ حصه په دې ولګېد او دواړه ولاړې وې دې ځینې دا مسله راوځي ګوره چې په سجده کې به دواړه خپې یو ځای کې دا مسله ترې راوځي کله دې سجده ولګوله که نه نو خپو سره به څه کې یو ځای کې به دواړه یو خدای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي بله فایده پکې دا هم ده چې دې سره عورت هم پټي یو حدیث امام حاکم رحمه الله راوړی دی پای کې عایشه رضی الله عنها ښه واضح وي راسا عقبیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دواړه پوندې د یو بل سره لګولې وي بعض علما دا حدیث ضعیف کوي خو دا وایي خبره کمزورې ده او صحیح خبره ده چې دا حدیث سندن صحیح دی نو کله چې دې سجده ولګولو نو د خپو سره به څه کې دواړه به یو ځای کې او د ګوتې به راماتې کړي چې مخه یې کوم طرف ته شي قبلې ته شي وهو یقول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا دعا غوښته په سجده کې لیکي اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک یا الله زه ستا په رضا سره پناه نیسم ستا د غصې نه وبمعافاتک من عقوبتک او یا الله ستا د معافۍ په وسیله باندې زه پناه غواړم ستا د سزا ورکولو نه ته چې کومې سزاګانې ورکوي الله د هغې نه پناه غواړم واعوذ بک منک
او یا الله پتا پوری پناه نیسم دا هغه عذابونو نه چې ته ورکې. لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. یا الله زه داسې ثنا او صفت ستا نشم راګیرولی لکه څنګه صفت او ثنا چې یا الله تا د خپل ځان ویلې ده. الله خپل ځان ښه پېژني، موږ به د الله څه صفت وکړو. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم راوړی. دا بله دعا شو، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ده چاته یاد ده؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. بارك الله فيك. بول چاته یاد ہے کہ نه دا؟ بارك الله فيك. یو دا دعا وسره شو. دی حدیث کی یو بله مسئله ثابته شو چې د زنانه د بدن که سیسه د نارینه سره ولګي نو اودس پې نه ماتېږي. په دې کې رد شو امام شافعي په مذهب والا باندې. دې ځای کې دا دي چې زنانه سره د لاس ولګېدو نو اودس څه شو؟ مات شو. نه، صحیح خبره دا ده د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی چې څو پورې تا نه ستري نه وي اودس نه ماتېږي. و دا بس خلق منگ تاوی دا امام شافعی مقلدین دوی که منگ دا امام شافعی مقلدین منگم دا مسئله دی سی بیانواله و دا خبر کمزوری دا. بعضوی دا دوی زمانگ دا امام سرائسی نلئی بس دا اغا مسئله کمزوری که. نو منگ خودیزی کوئی چی دا اغا دا مسئله سده دا مضبوط دا وجه سده وجه دا دی چی منگ دا دلیل سر تاویگو را تاویگو. بس دلیل که د امام شافعی سره مضبوطی دا خبره مضبوطه ده. دلیل که د امام ابو حنیفه سره مضبوطی دا خبره مضبوطه. خدا ټوغې نشو کولی د دې بازو. لکه یو کتاب ما تاسو ویلو حج کې یو کیرلا والا سره ملاو شو انډیانو، نو په انډیا کې دا کیرلا علاقه چې ده دا د امام شافعي په مذهب دي. باقي چې کوم مسلمانان دي په انډیا کې د امام ابو حنیفه په مذهب دي، لکه زموږ د خلکو په شان دي. خو دا کیرلا علاقې والا چې دي دا د امام شافعي په مذهب باندې دي. نو د هغه سره یو کتاب په اردو کې به یې کې لیکلي و چې کله ته لاړ شي حج طریقه به کې او اودس کې د طواف دپاره، نو دا به په دې نیت وکړي چې د امام ابو حنیفه په مذهب یې کوو. ولې ځکه چې ته به په طواف کې د ښځو سره لږې رالږې، نو زموږ په مذهب کې خو اودس ماتېږي او د امام صاحب په مذهب کې اودس نه ماتېږي. نو ته به اودس وکړې چې دا د امام صاحب امام ابو حنیفه په مذهب شو، او چې کله دې طواف ختم کړو نو بیا به واپس د امام شافعي مذهب ته بیا به راواوړي. صرف لږ ټیم له به ور واوړي چا ته؟ د امام ابو حنیفه مذهب ته، بیا به ترې واپس راواوړي، پاتې کېږي او پکې نه. نو خو دا ټوغې نه ټوغې شوې. الله دې دې حالاتو نه موږ ساتي. د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء، رواه مسلم. په دې حدیث کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې بنده چې کوم ټیم کې الله ته ډیر نږدې کنه هغه د سجدې د وخت فاکثروا الدعاء، نو دعاګانې ډېرې غواړي. دا مسله مخکې تېره شو، دعاګانې ډېرې زیاتې غواړي او لازم نه ده چې دې ټیم کې به تا هغه دعا وایي کومه دعا چې ثابته ده. ثابتې دعاګانې هم ویلی شي او غیر ثابتې دعاګانې هم ویلی شي. دلیل پې څه دی چې غیر ثابتې دعاګانې هم ویلی شي؟ دا پې دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام امر وکړو وی فاکثروا الدعاء، نو دعا ډېره زیاته غواړئ
عام اجازت یې ورکړو دا نه دي ویلي چې صرف هغه دعاګانې غواړي کومې چې زما نه ثابتې دي کومې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي او ته یې غواړې هغه ډېرې زبردستې دعاګانې ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې جامع دعاګانې دي یعنې هره مسله پکې راګیره خو که دین علاوه هم یو سړی ځان له دعاګانې غواړي نو په دې کې څه حرج نشته